رسنیو درنو استازو ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ملي او بین المللي کانفرانسونو په لړۍ کې په راروانه هفته کې په ننګرهار پوهنتون کې یو نړیوال کانفرانس لري. دا کانفرانس په یوه ډیره حیاتي موضوع باندې دایریږي او دا موضوع نن سبا د افغانستان په هغه سترو ملي قضایاو کې شمیرل کیږي چې باید په ډیره پراخه کچه ورته پاملرنه وشي او په پراخه کچه یې آګاهي سرته ورسیږي او په پراخه کچه په مناسب ډول ورسره تعامل وشي. دا قضیه که یو خواته افغانستان ورسره مخ دی بلې خواته ټوله نړۍ ورسره مخ ده. دا کانفرانس د اقلیم تغییر تر عنوان لاندې دایریږي چې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو استادان او د چاپیریال ساتنې ادارې محترم تجربه کار غړي او دا ډول د بهرنیو پوهنتونونو او د بهرنیو هیوادونو استادان به پکې په حضوري او آنلاین شکل ګډون کوي. قدرمنو، لومړی خو د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو چې په دا راوروستیو کې په ټول افغانستان کې ډېر ښه ورښتونه وو او په یخو سیمو کې ډېرې ښې واورې وې. الله تعالی ته امید دا دی چې خپل رحمت په موږ نه منقطع کوي او په راروانو ورځو کې بیا هم د الله تعالی نه ډېر امید لرو چې دغسې بارانونه او ورښتونه وشي. قدرمنو، موږ او تاسې د یو سخت خطرناک موسمي بدلون سره مخ یو په خپل هیواد کې او دا موضوع یوازې د هوا او یوازې د موسم تغییر نه دی. دا داسې موضوع ده چې ژوند ته تغییر ورکوي، د ژوند بڼې ته تغییر ورکوي او د انسانانو د سکونت او دا ډول د زراعت سیمو ته تغییر ورکوي. مزروعه ځمکې هغه شاړې شي او مسکونه سیمې هغه بې اوبو شي، مهاجرتونه شي. په نړۍ کې دا موضوع ډیره مطرح ده او له بده مرغه موږ او تاسې هم په ډېر بدترین صورت د دې مسایلو سره مخ یو. موږ او تاسې که څه هم په ټوله نړۍ کې هر انسان په فردي لحاظ د دې قضیې په اړه مسؤول دی او مکلفیتونه لري او باید آګاه وي او موږ او تاسې د مسلمانانو په حیث دې قضیې سره یو خاص عقیدوي او کلتوري تعامل لرو چې هغه آګاهي باید خلکو ته په سمه توګه ورسیږي. خو له بده مرغه دغه قضیه تر اوسه پورې هم په نړۍ کې او هم په افغانستان کې د یوې رسمي او تشریفاتي موضوع په توګه مطرح کیږي، غونډې دایریږي او خلک راځي، 2-3 ورځې سره کیني او بیرته پاڅیږي. خو د مسایلو ته په هغه تمامه معنا د رسیدګۍ کوشش نه دی شوی. په همدې لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په 1402 کال کې د لوړو زده کړو وزارت په مختلفو ملي قضایاو علمي ملي او بین المللي کانفرانسونه دایر کړل چې په هغې کې یو دا کانفرانس دی چې دغه موضوع ته په تمامه معنا رسیدګي وشي. هغه ټول ابعاد د موږ د ژوند هغه ټول اړخونه چې له دغې مسلې متضرر دي هغه باید په علمي لحاظ ثابت شي او نړۍ ته دا موضوع ورسي. تاسې خبر یې چې تېره میاشت په دوبۍ کې کوب 28 کانفرانس و، ټوله نړۍ ورته راټوله شوې وه او کانفرانس دایر شوی په همدې خاطر و چې متضرر هیوادونه هغوی ته د خسارې غم وخوړل شي، خسارې جبران شي. هغه صنعتي هیوادونه باید یو صندوق ایجاد کړي او هغه د دغې صندوق نه باید په هغه هیوادونو باندې چې ډېر متضرر دي، له بده مرغه افغانستان هم په هغه 10 ډېرو متضررترینو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
خو بیا هم له بده مرغه چې افغانستان د په هغې کانفرنس کې ګډون نه ورکړل شوی او دغه موضوع لکه څنګه چې لازمه وه او د دې هیواد وګړي ورسره مخ دي هغسې پروا ونه ساتل شوه. دغه قضیه که له یوې خوا په نړۍ کې د سیاسیونو د خوا نه ډېره مطرح کېږي. موږ چې ګورو چېرته چې کانفرنس کېږي هلته د بهرنیو چارو وزیران کینی، هلته اکثر هغه کسان کینی چې ډېر ربط د سیاست سره وي. خو دا موضوع تر سیاسته ډېره بشري ده، انساني موضوع ده. انساني ټولنو ته په دې کې ډېر سخت زیان رسیږي او رسېدلی دی او له همدې امله چې نړۍ د دې قضیې سره یو ډول ته سیاسي تعامل کوي او د یوې داعیې په توګه د دې نه استفاده کوي، ډېر هغه بشري اړخونو ته په دې کې رسیدګي نه کېږي او نه هغه هیوادونو ته چې هلته ټولنې په ډېر بدترین شکل متضررې دي او باید هغوی ته خپل حق ورکړل شي او په دغسې موضوعاتو کې یاد کړل شي، دوی نه یادوي. خو موږ په دغه کانفرنس کې کوشش کوو چې په علمي لحاظ او د استادانو په متواصلو څېړنو کې دا تقریبا یو کال کېږي چې دې موضوع ته کار روان دی. استادان څېړنې کوي، بهرني استادان هم لګیا دي، د موږ خپل داخلي استادان هم لګیا دي. تقریبا د 140 په شاوخوا کې څېړنې دي چې د ژوند په مختلفو اړخونو سره تړاو لري او د موږ قدرمن استادان به خپل علمي نتایج د اسلامي امارت پالیسي سازو ادارو سره شریکوي چې په رأس کې د چاپېریال ساتنې محترمه اداره ده. په همدې لحاظ موږ غواړو چې د دې موضوع یو اهمیت دننه په کور دننه ثابت شي، عامه آګاهي وشي او دوهمه دا ده چې دا موږ یو ناره پورته کړو چې دلته بشر متضرر دی او دلته په ټوله کې هغه ژوندي ژوي متضرر دي. یعنې چې څوک ساکښ متضرر دی، ساکښ یوازې دا نه ده چې انسان متضرر دی، ساکښ متضرر دی، ژوندی موجود دا ټول متضرر دی. سیمې هغه صحرایي کېږي، آبادې سیمې دي، اوبه په کمیدو دي، هم د ځمکې لاندې اوبه په کمیدو دي، هم بهر په کمیدو دي، هم د هوا حالات موږ او تاسې وینو چې په څه ډول ته دي پیشبینیانې چې کېږي. موږ چې را روان ته باید کوم تیاری ولرو، افغانستان چې په کومه کچه متضرر دی، د هغې په اړه لومړی هغه وظیفه د لوړو زده کړو وزارت په ټوله کې او د علمي بنسټونو د علمي نهادونو دا ده چې علمي پانګه را برسېره کړي، هغه خپل علمي رسالت ادا کړي او خلکو ته خپل غږ ورسوي، هغه خپل علمي استنتاج او علمي نتایج هغه د خپل نظام سره او د هغې خلکو سره چې دغه قضایا ورسره مطرح دي شریک کړي. په همدې خاطر دغه مهم کانفرنس پر روانه هفته کې دایریږي او په ډېر لوړه کچه کانفرنس دی. د ډېرې مهمو استادانو په ګډون به د اسلامي امارت مشرانو په شمول د موږ او تاسې د پوهنتونونو قدرمن استادان او دا ډول زیربط ادارې چې په راس کې د چاپېریال ساتنې محترمه اداره راځي، دوی به هم په دې کې موږ سره شریکېږي او په نهایت کې به قدرمن استادان هغه خپل علمي نتاج هغه دوی سره شریکوي. دغه کانفرنسونه تاسو ته معلومه ده چې د کال په سر کې موږ اعلان کړی و چې د څېړنو برخې ته لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه اعلان کړې وه چې د هغې بودیجې یوه مصرفولو یو ځای هغه علمي بین المللي او ملي کانفرنسونه وو چې دلته به دایریږي. ورپسې انشاءالله د زراعت یو کانفرنس دی بین المللي، ورپسې د جاذبه‌های گردشګري در افغانستان په بدخشان پوهنتون کې دی. مختلف کانفرنسونه د کال تر نهایت پورې لرو. هیله هم دا ده چې موږ د یو علمي اړخ په توګه هغه خپله علمي وجیبه سرته رسولې وي. دا کانفرنس یو څه ځانګړتیاوې هم لري زموږ په داخل کې چې زموږ کوم استادان موږ ته مقالې راکوي او په هغه علمي شرایطو او معیارونو پوره مقالې وي، هغه به د دوی په ترفیعاتو کې د یوې نړیوالې معتبرې مقالې په ډول منل کېږي. همدا ډول کوم استادان چې د بهر نه دلته راځي
د هغوی مصارف هم د اسلامي امارت د خوا نه منل شوي دي چې انشاءالله په دغه کانفرنس کې به ګډون کوي. د دغه کانفرنس ټول ملاتړ اسلامي امارت او د لوړو زده کړو وزارت د بودیجې نه کیږي او الله تعالی دې وکړي چې موږ ښه نتایج ولرو او هغه کومه برخه کې چې کوم مسئولیت موږ ته راجع کیږي هغه مسئولیت سرته ورسوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. از صحبت جناب خیرخواه صاحب جهان سپاس. به حال از جناب معین صاحب حقانی خواهش میکنیم تا صحبت خدای کنیم. بفرمایید. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله العلي العظيم. حاضرین و محترمین و لومړی د لوړو زده کړو معین صاحب خیرخوا صاحب او د ننګرهار پوهنتون محترم معین صاحب او د رسنیو استازو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې محترم رئیس صاحبانو او کارمندانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. ډېر خوښ او خوشحاله یو چې د ننګرهار پوهنتون د محترمې ادارې له طرفه څخه او د هغو په نوښت باندې موږ په راتلونکي اونۍ کې د یو بین المللي کانفرانس د تغییر اقلیم په اړه د هغه شاهدان واوسو. دا واقعي خبره ده چې نن وخت او په اوسني عصر کې په دې لسیزه کې یقینا د تغییر اقلیم موضوع یو ملي موضوع ګرځېدلې ده، یوه نړیواله موضوع ګرځېدلې ده او دا واقعي خبره ده چې افغانستان په د تیرو څو لسیزو کې د زراعت په بخش کې، د مالداري په بخش کې، د ځنګلونو په بخش کې، د کرنې په بخش کې او د حیات وحش په بخش کې او د وچکالیو له وجې بیخي نه جبرانېدونکي خسارې لیدلې دي. موږ تاسو ته معلومه ده چې په تیرو لسو کلو کې د سیلابونو له وجې چې غیر موسمي ورښتونه دي د هغو له وجې تر 1910 زیات انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او تر 80,000 زیات وحشي ژوي لکه مالداري خساره لیدلې ده او هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او تر 104,000 هکتاره زیاته زراعتي ځمکه خرابه شوې ده او ورسره تر 40,000 هکتاره زیاته باغونه تخریب شوي دي. د تغییر اقلیم یا د موسم د بدلون له وجې زموږ تاسې په هیواد کې د اشغال او د بمباریو او د زهرجنو غازاتو د تولید او د هغو د په فضا کې د شیندلو له وجې څخه زموږ تاسې د هیواد 3% ځنګلات 1.5% ته ټیټ شوي دي چې پخوا زموږ د هیواد ټول اراضي 3% ځنګل و، اوس هغه 1.5% او د نړۍ په سطحه خصوصا د افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 14% ذوب او ویلې شوي دي. د تودوخې درجه له 0.18 څخه اوس 1.8 ته رسېدلې چې 90% زیادت ښیي
نو د مځکې د کورې تودوالی دې درجې ته رسېدلی. دا تودوالی او دې تودوخې اثراتو له وجې څخه زموږ تاسې تقریبا 21 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات ښیي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د اورښتونو کمښت 37% کم شوی. دا ټول له څه وجې لکه جناب معین صاحب چې آیات شریف تلاوت کو چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا ښه نړۍ وه، جوړ چاپېریال و او خوندوره هوا وه، ښه اوبه ولې، خو داسې انسانانو لاس ورپکې وواهو او انسانانو فساد وکاو او غازات ګلخانه‌ای تولید کړلو او قسم قسم بمونه او قسم قسم باروت استعمال کړو، نو یقینا هغه ښه چاپېریال زموږ له لاسه څخه ووت. ولې اثرات یې ډېر پر موږ باندې دي. که څه هم دغه غازات تولیدول او د هغو په نتیجه کې لاسته راوړنې هغه صنعتي هیوادونه لري، ولې زموږ هیواد له هغو شپږو هیوادو څخه ده چې په نړۍ کې زیات متضرر دي. تر ټولو هیوادو په 180 هیوادو کې زموږ هیواد زیات متضرر ده. خپله د ملل متحد سرمنشي اعلان وکاو په 2018 کې چې افغانستان شپږم هیواد چې له تغییر اقلیم څخه متضرر ده او سره له دې په تولید د غازاتو ګلخانه‌ای کې زموږ هیواد 0.8% کوم نقش لري چې هغه د نشت برابر ده. نو دا واقعي خبره ده چې متضرر زیات او افاده او استفاده ډیره کمه کړې ده. د بل مشکلاتو سره مخامخ ده، د بل د تولیداتو او د بل د ګټو هغه منفي اثرات زموږ تاسې پر هیواد باندې دي. نو له دې وجې دا چې کنفرانسونه دایرول دلته په دې باندې ضرور دي چې تحقیق او معلومات وشي چې دا څه وجې ده او یو اندازه سازګاري موږ له دې تغییر اقلیم سره ولرو او آګاهي عامه وشي او خلکو ته پوهاوی ورکول شي. ولې د هغه خلک چې ځان بشر دوستان بولي هغه زموږ د بشر په پروا کې نه دي. ولې که په پروا کې وای موږ ته به جبران خساره راکړی وای. خو په هر تقدیر باندې هغه هیوادونه چې تولید د دې غازاتو کوي او یا د فساد په الارض سبب ګرځېدلی دي، نو هغو ته لازمه ده چې دوی ځان د بشر حقوقو ته ژمن بولي تر څو پورې موږ تاسو ته هغه جبران خساره راکړي. ولې اوسنی کنفرانس دایریږي نو هغه د دې لپاره ډیر مهم ده او ډیر ګټور ده چې تحقیقات وشي، معلومات وشي او مسائل را برسېره شي او مسائل علني شي او له هغو مځکو له هغو جایونو څخه له هغه اراضي څخه دوی لیدنه وکوي. مثلا که څوک بین المللي استادان راسي او که د هیوادو د زیدخله هیوادو کوم کارپوهان راسي هغه د دغه اراضي څخه لیدنه وکوي چې پخوا د دغه اراضي څه حال و او اوس یې څه حال ده، پخوا دلته څنګه حالات و، ځنګلونه په څه حال و، پخوا دلته اوبه په څه حال وي او اوس په څه حال شوي دي او دا د چا له لاسه او مشخصات وښیي او ورسره موږ ته هغه ډیټا او موږ ته هغه معلومات او هغه مقالې په لاس باندې راکړي تر څو پورې موږ د خپلې پالیسي یو جز وګرځوو او په خپله پالیسي کې جای ورکړو او هغه ادارات چې تطبیق کوونکي د دغو مسایلو دي هغه په خپله پالیسي کې په ټوله کې امارت اسلامي ودې ته جای ورکړي.
او دغه موضوع یقیني یو داسې موضوع وګرځي چې هغه په نن وخت کې په نن عصر کې تر ټولو جنګو یو مهمه موضوع یو جنګ ته مهم تصمیم نیول کېږي چې د نړۍ په سطحه دونه ضرورت هم نه ورته هغه چې هغه باید ترسره شي، مګر په مقابل د تغییر اقلیم کې څوک اقدام نه کوي. موږ تاسې الحمدلله چې نن مو هیواد مستقل او پر امن او د متعهدو اشخاصو په رهبري کې ده، نو انشاءالله تعالی و دې ته په تمه یو چې انشاءالله تعالی موږ به تر ډېره حده پورې سازګاري له تغییر اقلیم سره وکړو او د خپل ملت د حفاظت لپاره به امارت اسلامي اقدام وکړي او الحمدلله دې ته ژمن د امارت اسلامي او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې لپاره تقویه کړې او د دې لپاره وخت ورکړی او د دې لپاره بودیجه او کافي پرسونل او علمي او تخنیکي او ښه مسلکي اشخاص ورپکې ځای پر ځای کړي دي د دې لپاره چې د خپل ملت د ساتنې او د هوساینې لپاره دوی په وخت باندې اقدام وکړي. له دې کانفرنس چې د موږ ډېره هیله دا ده چې موږ ته به ښه ډیټا په لاس باندې راکړي او موږ ته به یوه ډېره علمي پانګه په لاس باندې راشي. نو بیا له لوړو زده کړو له وزارت خصوصا د ننګرهار پوهنتون له مسؤلینو څخه متشکر یو چې تغییر اقلیم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له وظایفو چې یوه مهمه وظیفه ده او په دې وظیفه کې له موږ سره دوی کومک کوي او له موږ سره دوی همکاري کوي. موږ به د دوی سره په تمامه معنا باندې همکار یو تر څو پورې دغه کانفرانس په ښه وجه باندې دایر شي او ښه نتایج ورځنې ترلاسه کړو. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معین صاحب نه مننه کوو. اوس د خبریالانو پوښتنې واخلو. لومړی پوښتنه نبی الله ملي تلویزیون. نبی الله. تشکر جناب معاون صاحب اداره حفاظت از محیط زیست. سوال ما متوجه شماست. در حالی که افغانستان از چالش‌های محیطی و تغییرات اقلیمی متضرر می باشد، انتظار و این کنفرانس برای رفع این چالش‌ها چقدر میتونه که موثر تمام شود؟ تشکر. رئیس صاحب تغییر اقلیم که تاسو په دې اړه باندې معلومات وړاندې کړي ډېر به ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه معین صاحبای گرامی، همکارا، رسانه‌های گرامی، موضوعات را جناب معین صاحبا بسیار به شکل مفصل ارائه کردند. واقعا تغییر اقلیم یک پدیده جهانی و موضوع بیرون مرزی است و تمام جنبه‌های زندگی ما را مورد تهدید قرار داده می‌دهد و ثبات اکوسیستم را در حقیقت برهم زده. و بحث سوال برادر که در قسمت اهمیت کنفرانس و چقدر میتونه که چالش های موجودی تغییر اقلیم در سطح کشور میتونه این کنفرانس رفع بسازه. واقعا موضوع اهمیتش هم جناب مصاحبه یادآوری کردن. هر پروگرام و هر پروژه‌ای که به اساس تحقیقات علمی و استوار باشه واقعا او میتونه که مؤثر واقع شود. یعنی به اساس تحقیقات علمی تمام جنبه ها یعنی بررسی میشه، تحقیق میشه، به اساس از او باز طرح و برنامه و پروژه ساخته میشه. یعنی هر چقدر که ما بتونیم که یافته های تحقیقی را در پالیسی ها و استراتژی بگنجانیم، میتونه که او در تطبیق برنامه و پروژه های تغییر اقلیم میتونه مؤثر واقع شود. به طور مثال در قسمت بحث جنگلکاری اگر یک مثال ما بتم، مثلا سالهای گذشته ما می رفتیم بر جنگلکاری، اما بحث نوعیت درخت را، بحث ساختار خاک را ما بدون از اینکه بریم به تحقیقات علمی، بدون از اینکه بریم ما انواع سازگار شناسایی بکنیم که با غرس نهال این چطور رشد و نمو بکنه، واقعا در گذشته این خلا وجود داشت و همچو تحقیقات، همچو کنفرانس ها، همچو برنامه ها میتونه که در رفع چالش های تغییر اقلیم در سطح کشور میتونه مفید واقع شود. یکی از اهمیت از این کنفرانس میتونه باشه که
همونطور که مویی صاحب هم یادآوری کردن، نتایج تحقیقات علمی که ریکامندیشن ها و راه حل از طریق کنفرانس بعدا ارائه خواهد شد، اداره ملی حفاظت محیط زیست و سایر پالیسی سازان و ادارات سکتوری میتونن نتایج تحقیقات علمی را در انکشاف پالیسی ها، استراتژی های مرتبط با تغییر اقلیم اینا بگنجانند، او را ادغام کنند در پالیسی ها و پلان های ملی سکتوری و زمینه تطبیق از این را از طریق پروگرام ها و پروژه ها در آینده میشه که ما ازش استفاده بکنیم. ما قرار است استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم را در افغانستان بازنگری بکنیم. برای 5 سال از قبل ساخته شده بود. نتایج تحقیقاتی کنفرانس ما میتونیم که ارقام، دیتا و معلوماتی را که از کنفرانس ما میتونیم نتایج را دریافت کنیم، استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم افغانستان را ما میخوایم بازنگری بکنیم. ما میخوایم که در هر ولایت پلان سازگاری ملی را جور بکنیم. برای هر ولایت، چون هر ولایت از نظر توپوگرافی، از نظر نیازمندی، از نظر سازگاری متفاوت است. ما می‌خواهیم که بر علاوه اینکه استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم را یعنی بازنگری بکنیم، برای هر ولایت پلان‌های ملی سازگاری را می‌خواهیم که تهیه بکنیم با نتایج تحقیقاتی که از این کنفرانس بیرون میشه. ما سند مشارکت معین ملی افغانستان که برای 10 سال قبلا دیزاین شده بود و این بازنگری هم شده، تا 95% سند قبلا تهیه شده، صرف 5% از این سند مانده. با استفاده از نتایج تحقیقاتی کنفرانس میتونیم که سند را ما در پلان است که را بازنگری کنیم برای سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیمی ملل متحد برای 10 سال آینده نیازمندی‌های افغانستان در بعد تغییر اقلیم ما پیشکش بکنیم. به این شکل بحث انعکاس موضوعات تغییر اقلیم از طریق نهادهای اکادمیک، از طریق همچون برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها میتونم طور گفتم در قسمت پالیسی سازی و استراتژی ها میتونه که مفید و مؤثر واقع شود. موضوع تغییر اقلیم یک موضوع مشترک هست. یعنی ابتکاری را که وزارت محترم تحصیلات عالی پانتون ننگرهار در این راستا کرده واقعا قابل قدر است. از بود تحقیقاتی واقعا مسئولیت نهادهای اکادمیک است تا موضوعات تغییر اقلیم را، موضوعات محیط زیستی را اینا تحقیقات انجام بدن تا بتونن پالیسی سازان و اداراتی که در این بخش کار میکنه بتونن استراتژی خود بسازن. در بود آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت کنفرانس میتونه بسیار مهم واقع شود. همونطور که جناب مویی صاحب یادآوری کردن، از نظر عقیدتی، از نظر بود ساینس و دیتا، این میتونه کنفرانس برای مردم بیشتر آگاهی داده شود، مردم بدانند که در بود تغییر اقلیم اونها مسئولیتشان چی است. مسئولیت بسیار اساسی هم برای مردم در این راستا وجود داره تا اونها هم در این قسمت مکلفیت‌های خود داشته باشند. و اهمیت دیگه کنفرانس همی است که نهادهای اکادمیک دولتی و خصوصی را بیشتر تشویق خواهد کرد تا همچون کنفرانس های علمی را هم در آینده اونا برگزار بکنن و حکومت از این طریق بتانن اونا کمک بکنن در قسمت تقویه استراتژی و پالیسی ها و پلان های مرتبط با تغییر اقلیم. تشکر. تلویزیون ژواندون.